ونزع الموازين الله تعالی بالترازو را شوکی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ټول انسانیت بد اعمال سره د ترازو تر شوکیش وجاء ربك والملك صفا صفا الله تعالی به میدان محشر تر شوکیش او ملائکه به د ټول نظام د عالم سره په صفونو صفونو د میدان د قیامت تر حاضریش د الله تعالی را شوکیدل بسنګي قرآن وای ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية اتو پرشتو بنی ولید الله عرش په داسې هیبت باندې برا شوکیږي چې څومره انسانان د قیامت په میدان کې دي اتل زر اقوام د عالم دي پای کې انبیا ستا پای کې شهدا ستا پای کې صدیقین ستا پای کې صالحین ستا د الله د عرش در شوکېدو د هیبت په خاطر به پر ټول قیامت پر دی اتل زر اقوام د عالم باندې بیهوش راس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې په هوش کې راځم اولنې بزیم لیکن زه چې په هوش کې راسم چې شاوخوا وګورم حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام به د الله د عرش پښه نیولي او ولاړ وي ما ته به دا معلومه نسی چې موسی علیه السلام باندې بیهوشي نه راغلی او که بیهوشي ور باندې راغلی ده خو د ټولو سمخ کې د ورته په هوش کې راغلی دی او ټول قیامت کې به اعلان کیږي یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا خلا تنفذون الا بسلطان اے د انسانانو د جناتو ډلې کله الله د حکومت سره تشته خو سره وتشته لیکن لا تنفذون الا بسلطان نن تیش ته بغیر د قوت سره کیږي نن تاسو سره کم قوت در سره ده الله تعالی به اولنې کلام د اهل قیامت سره سکی د قیامت ورته یا عبادی انی امسکتم مذ ان خلقکم الى یومکم هذا ای زما بندگانو د کمی ورځ څخه چې پیدا کړی واست ما په ډېره خاموشي ستاسو ننداره وکړه تر نن ورځې پورې ما په ډېره خاموشي تاسو ته کتل او ستاسو امتحان مې اخیستی او ستاسو ننداره مې کوله اسمع اقوالکم وانظر اعمالکم ستاسو کړنې مې ولیدې ستاسو خبرې مې واورېدې چې تاسو د ورځې څه کول تاسو د شپې څه کول تاسو سهارونه څنګه تیرول تاسو ماښامونه څنګه تیرول تاسو په مجلسو کې سویل او تاسو محفلو کې کمی خبرې کولې او تاسو د ویناګانو د ټولو اوریدنه ما وکړه خو الیوم انستو نن به پټ خلاصې نن به چپ ودرېږي دی به کله کله جزع فزع فریاد و غم شروع کی الله تعالی به ملائک ته وایي چې تاسو پر دې خرو باندې مهر ولګوئ الله وایي الیوم نختم علی افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون بیا بددی لاسونه خبرې شروع کی بیا به پښې خبرې شروع کی بیا بسترګي خبرې شروع کی بیا به ټول اندامونه خبرې شروع کی مولانا روم رحمت الله علیه چشم بگوید کرده ام غمزه حرام سترګي به په مای غلط نظرونه کول او گوشو بگوید چی د امسو الکلام غوش بداوی پا مای غلط توازون اوریدل او دستو بگوید این چنین دوز د ام پا ما باند لاسونه بوی پا موش باند ظلم کاوی غلای کول تجاوز کاوی او مسلمان زیراوی او لب بگوید این چنین بوسی د ام او شندان بداوی چی پا موش غلط زاوی نمچول بیا به د قیامت په میدان کې د انسان د پاره ډېره لوی رسوایی د ټولو سم مخکنی شاهد پر انسان باندې د خپل نفس دی زما په الله قسم د ټولو سره لوی دشمنم د انسان د خپل نفس دی چې کم نفس ته موږ ګوله ورکو د کم نفس ته موږ نفقه ور پیدا کوو کم نفس ته موږ لباس او جامه ور پیدا کوو کم نفس ته موږ سواری ور پیدا کوو او د کم نفس د پاره موږ بهترین محل تیارو د قیامت په میدان کې د ټولو سره اولنې شاهد پر موت باندې د خپل نفس دی